تاسو د افغانستان د ودو رواجونه ووینم، خصوصا بیا د دغه زون د کندهار ښار کې پیرو کلاچه ښه دا دې ګوره راغلي یو اوس دې لا مبارک شه. نو دا د ناوې موټر دی چې راسي د جادم را سره وویني یا ستاره یا سیاه سالونه درځي کې هم څه اخوا ته بکشي څنګه یې بس بخير الحمد لله شكرا للشيمة دې شروع ده وردا خدمات ډېر فعاله دي او ایر صاحب ته خو ډوډۍ راورسېده ښه څنګه ایر صاحب طعام به بیا ډېره مبارکي لازم دی په خوشحاله ژوند السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار دی لکه څنګه چې زه عموما ودو ته ځمه نو غواړم چې په تاسو د افغانستان د ودو رواجونه ووینم، خصوصا بیا د دغه زون د کندهارو د دې ځایو. نو نن هم د خیره سره راغلی یم کندهار ښار کې واده ته چې زما د ماما د زوی واده دی. په دې واده کې مې ګډون کړی دی نو غواړم چې د دې د خوشحالۍ مراسم هم ثبت کړم، یو یادګار یې پاتې شي او بل ستاسو دپاره یو ولاګ هم جوړ کړم د خیره سره. نو اوس راغلي یو د لې د زوم په کور کې یو دلته سره آماده کېږو، بجې دي تقریبا 3:30. نو له دې ځای څخه بیا وروسته ځو په وراپسې د ناوې کور ته. نو انشاءالله ټوله دغه رواج چې دی هغه مقصد د واده سیستم چې دی ټوله په ویډیو کې درته رانغاړم یا ولاګ درته جوړوم. نو تاسو راځئ را سره تعقیب یې چې دی دې ته وایي کندهار ښار کې پیرو کلاچه ښه دا دې ګوره راغلي یو ما موټر هم ښه پاک پرېوللی دی ښه نن مې د موټر و د کالو رنګ سره یو دی یا نو دلته اوس نور دوستان ته انتظار چې راسي. دا زموږ زوم دی ښه خدای دې راوله پر ذات څنګه یې اوس دې لا مبارک شه. نو ما مخکې دی ته ویلي و ښه ویډیو مې کړې وه هغه د سر سریزه یې مال بیا نور جزئیات وروسته دغه کوم و نو اوس دا دی ورا ماده کېږي ها و زوم یې ولیدی و دغه زوم دی وینې ما ورته ویل مال زما د ماما زوی دی و هغه امیر صاحب دی دا ورا تیارېږي نور دوستان راغلي دي هغه دننه دي زموږ ورا اوس سره آماده سوه راغلي پر 3 بجې و منګر ورا اوس آماده سوه یو څه سره وځنډېدو. کندهار ښار جاده ده د هغه مخ ته موټر دی وینې دا تور بل موټر والا ما ته نوبت نه راکوي چې زه دغه وکړم. دا د ناوې موټر دی جاده سوه دا نوی مارکیټ دی یا نوی مارکیټ مې په د عین حال کې په واده کې در باندې ولیدی. د دې جادې ګروپان هم روښانه سوي دي. نو په ښار کې بیا داسې دی چې دا دغه ډېره نه مرتېږي دا د ورا سیسټم باره به نور خلک په ګډېږي نور په ګډ سي نور په ګډ سي نو باره به احتیاط ډېر غواړي. څنګه ماسټره ویډیو دغه نه سره کېږي موټر داسې موټر تا چلولی او ویډیو ما کولی بیا ښه نه نور د ورا ځینې موټران پاته دي ښه هغو ته انتظار یو چې راسي د جادم را سره وویني یا
ځان برکي پاته زوم یې ما سره پرېښی دی دغه دی ښه موټر برابري و زوم یې څه شرمېږي بېرته دوره ده کارونه خلاص کړل اوس روان ځو سالون ته د واده د شهیدانو چوک دی سوې ده دا ځینې ګروپان یې پکښې ولګول او دا خو یې په هغه اختر کې لا لګولي وو د نوي موټر به یې وار در باندې ووینم یو موټر ځای نور کوي دا بل ته ښه ماسټر پاسو والا دا څوک یا نقیب نه د هغه په دغه کې دا ورسېدو سالون ته دا دی هغه ستاره یا سیا سالونه ورسره راځي دغه اعلان ادي ګوره ځوانان ټوله راته ولاړ سه څوک درځي کې هم څه اخواته به کښې دا یو نفر نه پېژنم دا ناست ښه دا دی ناسته د ایل صاحب سره به یو ګپ وکړو ایل صاحب خدای دې راوله خدای دې تا راوله څنګه یې بس بیخي الحمدلله شکر دې ښه یم شپې ورځې والله خو شپې هم ښه دي ورځې هم ښه دي ماسټر باندې دې پوښتنه کړې ده ماسټر پوره دې راسره دي بس الحمدلله کارګزاري یې درته بیان کړي چې موږ څونه ستړي سو ستړي سوي یاست بس والله چې دغه ستړیا اجر دې الله تعالی په هغه نوم و امین کې و امین فرزاد ته ډېرې مبارکۍ وایم و فرزاد خدای راس بیا به د نږدې مبارکي ورکړي و امین ښه خوږ ژوند ورکړي و بالکل اوس نو چېرته به انتظار یې اوس خو نو مجموعه په انتظار ډوډۍ د انتظار یې او دا د ډوډۍ شروع ده خدمات یې ډېر فعاله دي ډېر تېز دي دا د ما ویل صاحب ته خو ډوډۍ راورسېده ښه څنګه ایر صاحب انتظار شېبې دې لنډې سوې دا دی بجې ډېرې سوې و کندهار د هوټل ډوډۍ ده خورې خاص دا روز ته خوند درته کوي الحمدلله ډوډۍ وخوړل شوله مراسم ښه په خیر شو نو یو ځل بیا ډېره مبارکي خدای پاک دې خوشحاله ژوند نو بس ښه شو ماشاءالله ساعت مو هم تېر شو او ستاسو لپاره مو یو ویډیو هم جوړه کړه د مراسمو در باندې ولیدل نو ډوډۍ موډۍ ختمه شوله نور نو شی به نه لرو زه اور کیک میک خو داسې حساب نور دپاره شی نشته یاره انشاءالله بله شي نو دوستانو زه تر دغه ځایه مراسم ښه وخت ولرئ ښې چارې بای